د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یکشنبې په ورځ په استانبول کې په هغه ولسپوښتنه کې رایه ورکړه چې له څه مودې راهیسې پرې بحث روان دی. له ښاغلي اردوغان سره د هغه میرمن هم رایه ورکولو ته راغلې وه. زما هیوادوالو، آیا پرمختلل د یو لړ اقداماتو نه پرته امکان لري او یا له درس اخیستلو او زده کړې نه پرته امکان لري؟ هغه خلک چې د پخوا ستاینې کوي د هغوی اجنډا یوازې د خپلو ګټو ساتنه ده. ښاغلی اردوغان پر هغو کسانو چې د نه رایې پلوي کوي دا تور لګوي چې د ترهګرو پلوي کوي او د 2014 کال د کودتا مسؤلې بولي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په ازمیر کې له رایې ورکولو نه وروسته وویل موږ به د نتایجو درناوی وکړو. نن د ترکیې په هر ګوټ او 80 ولایتونو، ولسوالیو او کلیو کې زموږ هیوادوال په متمدنه توګه رایې ورکوي. په ترکیه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او امنیتي قواوې نن د یکشنبې په ورځ د استانبول پر سړکونو ګزمې کوي. په ترکیه کې د نن ورځې د ولسپوښتنې لپاره د هو او نه دواړو پلویانو په ټینګه مبارزه کړې ده. هغه کسان چې د نه د رایو طرفداران دي هغوی د حکومت په اړه ناهیلي څرګندوي. زه فکر نه کوم چې د موجوده رژیم بدلون ضروري کار دی. دومره ستر بدلون او په دومره پیچلي هیواد کې دا به یوازې د یو څو قوانینو بدلون نه وي بلکې هر څه به بدل کاندي. د ترکیې هغه رایې ورکوونکي چې د هو طرفدار دي هغوی استدلال کوي چې په دې روان سیاسي نظام کې کابینې ته ډېر اختیارات ورکړل شوي دي. که د خدای تعالی رضا وه نو زه به د هو رایه ورکړم. اوس د قانون جوړونې او اجرایي نظام دواړه په پارلمان کې دي. د قانون جوړونې او اجرایي قدرت باید سره جلا شي. د نظریاتو سروېګانې څرګندوي چې د هو د رایو پلویان او مبارزه کوونکي یو څه برتري لري او داسې څرګندېږي چې د دوی مخکښتوب به په خپل حال پاتې وي. له بل پلوه د اردوغان ملاتړي استدلال کوي چې دا بدلونونه به په هیواد کې د ډېرو ستونزو مخه ونیسي، خو مخالفین وایي چې هیواد ته دیکتاتوري او ټولواکي را روانه ده. نسیم ستانزی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.